سلامونه وخت مو په خیر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د یو جګپړي حکومتي پلاوي په ملتیا قزاقستان ته لاړ. د ملي امنیت شورا وایي هغه به د قزاقستان له امنیتي او سیاسي مشرانو سره پر ګډو خبرې اترې وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره خپله لیکلې طرحه د خبرو میز ته وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن ویلي چې پاکستان باید د برخه کې په طالبانو فشارونه زیات کړي. د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو پر مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال 148 طالبان وژل شوي، 160 ټپیان شوي او 4 نور نیول شوي دي. پاکستان له افغانستان سره د کرونایي توکو مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دغه توکي چې په 4 ټیلرو موټرو کې بار وو پرون د پاکستان د ځانګړي استازي لخوا دوی ته وسپارل شول. په تیرو 24 ساعتونو کې یو کسان د کرونا له امله مړه شوي دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه موده کې د کرونا وایروس 2203 نوي پیښې هم ثبت شوي دي.